سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، ډېر وخت بعد د یو نوي درس سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن غواړم چې تاسو سره ډېر یو مهمه موضوع شریکه کړم او تاسو ټول دې ته راوبلم چې دې نه بعد چې کوم زه د ګرامر په فرانسوي ژبه کې کوم سیریز شروع کوم، هغې له باید ډېر تاسو متوجه اوسئ او غواړم چې دلته کوم د ادو او د بیا دپاره چې کوم کتابونو کوم دلته کوم موادو نه استفاده کیږي هغه مواد زه تاسو ته راوړم او هغه مواد زه تاسو ته شروع کوم. د هغې به څو ګټې، یو خو به دا چې ستاسو دا کوم درس چې تاسو وایي دا به ډېر په هغه ترتیب باندې مخکې لاړ شي. که تاسو چیرې مکتب ته نه ځئ بیا به هم ستاسو به همدغه ویډیوګانې بسنه وکړي او تاسو به هغه مکتب کې چې کوم درس او کوم سیستم باندې وایي هغه به تاسو دلته وایي. بله دا ده چې تاسو بیا که چیرې دا درسونه ووایي او سیده تاسو یعنی ډایرکټ تاسو امتحان ورکوئ، نو تاسو بیا دلته امتحان هم ورکولی شئ. تاسو ضرورت نشته چې تاسو بیا همدغه درسونه یا همدغه کتاب او دغه مواد تاسو تعقیب کړئ. همدغه ویډیوګانې به دومره بسنه وکړي چې تاسو به سیده لاړ شئ، خپل امتحان دپاره به ثبت نام وکړئ او امتحان به ورکړئ او تاسو به هغه خپل چې کوم نیو دپاره کوم لیول دپاره کوم دغه ویډیوګانې تاسو ګورئ هغه به تاسو حاصل کړئ. بل د دې نننۍ ویډیو نه زما هغه مهمه نقطه چې کوم د هغه دا ده چې زه به کوم کتاب باندې کوم مواد باندې خبره کوم. د نه بعد دا چې زه کوم د درسي موادو کوم سیریز نه به شروع کوم، هغه به کوم موادي کوم کتابي، نو هغه کتاب تاسو تللی شئ او تاسو یې بیا د کتابخانې نه دلته اخیستلی هم شئ، آنلاین هم تاسو اخیستلی شئ، پیدا کولی شئ. بله خبره دا ده چې تاسو یې د کتابتون نه هم راخیستلی شئ. کیدای شي بعضو ملګرو سره دغه کتاب په کور کې موجودي، نو تاسو هغې نه استفاده کولی شئ. او یو بله خبره چې تاسو د دې خبرې یاد دهاني ډېره ضروري چې هغه زه تاسو ته وکړم، هغه دا ده چې هیڅ وخت کې تاسو په جملات په ډېرو جملو باندې یا په لغاتو باندې ځان ته لغاتو باندې ازادو جملو باندې تاسو هیڅ وخت کې یو ژبه نشئ زده کولی تر څو تاسو د یو ژبې قوانین د هغې هغه قوانین او ضوابط چې کوم د جملې جوړولو دپاره د یو زمانې د بیانولو دپاره یو حالت بیانولو دپاره هغه زده نه کوئ، یعنی ګرامر زده نه کوئ، قواعد زده نه کوئ، تر هغې پورې تاسو ژبه نشئ زده کولی. په جملاتو باندې ژبه نه زده کېږي. زه نن سبا ډېرې ویډیوګانې داسې په ټیک ټاک باندې یا په فیسبوک باندې ګورم چې صرف یو څو لغات یې لکه سبزي شو او لکه د بل څه نومونه. صحیح ده، ویکابلري به تاسو زده کوئ، لغات به زده کوئ، خو تاسو به بیا هم د دې قابل نه چې تاسو جمله جوړه کړئ، د دې قابل نه چې تاسو یو ژبه زده کړئ. زما هدف دلته څوک خدای نخواسته خفه کول نه دي، یا کوم ملګري چې دا ویډیوګانې جوړوي هیڅ وخت کې نه، کم سے کم تاسو هغه نه یو لغات زده کولی شئ، ولې تاسو ژبه نشئ زده کولی تر څو پورې تاسو ګرامر زده نه کوئ. دا ډېره مهمه خبره ده. تاسو په هغو ویډیوګانو باندې وخت مه ضایع کوئ چې کوم کې صرف جملات دي. هغه جملې به صرف ته زده کړي. اوس دا خو نه 200 جملې دي، نه 1,000 دي، نه میلیون دي، نه کروڑ دي، نه 2 لکه دي، نه 3 لکه دي. دا خو ژوند دی. تاسو هر رقم یو حالت تشریح کوئ، هر حالت سره تاسو مخ کېږئ. نو ښه خبره دا ده چې تاسو یې ساخت، بنیاد، هغه قواعد، ضوابط، قانون، شرایط یې زده کوئ او هغې نه بعد هغه چې هغه تاسو زده کوئ بیا تاسو خپله بس لغت راخلئ او جمله سازي به ترې کوئ، جمله به جوړولی شئ، نو تاسو به هله ژبه زده کوئ. نو دغه چې کوم زما سیریز دی دې ته ما نوم ورکړی دی ګرامر پروګرسیو د فرانسه. یعنی چې کوم مواد کوم کتاب نه دغه ترتیب تاسو ته راوړم او هغه تعقیبوم، دلته تاسو ویډیوګانې جوړوم، د هغې نوم هم دا دی. زه تاسو د هغې د اولنۍ هغه کور اولنۍ صفحه چې کوم د هغه هم زه تاسو ته ښیم. دا تاسو پاسې پې لیکلي چې ادو او بیا. نو دا چې کوم دی تاسو دا چې کوم ویډیوګانې زه اوس دې نه بعد جوړوم، ځکه اولنی نیو چې کوم د به تاسو ټولو په هغې پوهېږئ، زده کړی به یې، ویډیوګانې په ما ډېرې جوړې کړي، بلکې حتی ما د بیا لیول پورې ویډیوګانې ګرامر ویډیوګانې جوړې کړي دي. خو زه بیا غواړم چې یو ځلې بیا، ځکه ډېر ملګري دا غوښتنه کوي، دلته ډېر نوي خلک راغلي، فامیلونه راغلي دي، هغه غواړي چې په دغه سیستم باندې لاړ شي. نو دغه کتاب دا تاسو چې کوم په سکرین باندې کوم د دې اولنۍ صفحه ګورئ،
شکل ګورئ نو دغه کتاب تاسو اخیستلی شئ آنلاین اخیستلی شئ یا تاسو د کتاب خانې ته ورتلی شئ کتاب سټور ته ورتلی شئ هلته نه اخیستلی شئ یا کتابتون ته تاسو لایبرري ته تللی شئ هلته نه اخیستلی شئ نو دغه کتاب هم تاسو ما سره داسې تعقیبولی شئ او که تاسو دغه کتاب نه اخلئ نو تاسو دغه ویډیوګانې ګورئ همدا تعقیبوئ هر کله چې دغه کتاب کله سر ته رسیږي نو تاسو د ادو بیا سیده امتحان ورکولی شئ او تاسو هغه د هغې هغه ډیپلوم هغه سرټیفیکیټ اخیستلی شئ صحیح ده نو د نننۍ ویډیو نه مقصد دا و چې تاسو دغه چې کوم سیریز ما شروع کول غواړم دا در وپېژنم او بل دغه کتاب در وپېژنم چې دغه کتاب به موږ په دې ویډیوګانو تعقیبوو نو هیله ده چې تاسو دنه بعد ما سره په دغه ویډیوګانو کې یو ځای پاتې شئ بل دا ویډیوګانې ټولو نوي راغلي ملګرو سره شریکې کړئ تر څو ټول ترې فایده واخلي مننه نننۍ ویډیو همدومره وه په مخه